د ژوند د بې برکتۍ لویه وجه دا ده د ژوند د بې برکتۍ لویه وجه دا ده چې ژوند د الله د ذکر نه خالي شي. او موږ ته خو شریعت قدم په قدم ذکر ښوولی ده، قدم په قدم یې راته دعا ښوولی ده. دویمه دعا د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت راوړی دی چې دا روایت امام ترمذي رحمه الله راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی ده لا تصب الریح، دی سیلی ته د هواګانو ته بدې ردې مه وایئ، په دې پسې سپکې سپورې مه وایئ. او یو حدیث کې داسې راځي چې زمانې پسې بدې ردې مه وایئ، زمانې ته کنځلې مه کوئ. وجه دا ده ګوره، زمانه کنځل یا سیلی کنځل، باران ته بدې ردې ویل، دا څه خبره شوه؟ ته یو هغه مخلوق پسې لګوې چې هغه مخلوق په خپله مأمور دی، یعنې هغه ته امر د دې شوی ته داسې وکړه. اوس زمانې ته یو سړی بدې ردې وایي، نو زمانه خو الله پیدا کړې ده، او چې ته زمانې پسې بدې ردې وایې نو بیا خو د الله په هغه نظام پسې بد رد وایي چې کوم الله جوړ کړی دی. دغه شان سیلۍ ته کنځلې کول، سیلۍ ته بدې ردې دا مناسب کار نه دی. بعض خلک بیماریانو ته کنځلې کوي، بیماریانو ته خیرې کوي، بیماریانو پسې سپکې سپورې وایي، دا هم غلطه طریقه ده. بعض خلک غریبۍ پسې سپکې سپورې وایي، او غریبي دې داسې شي او غریبي دې داسې شي. نه، الله رب العزت فیصله داسې کړې ده د همیشه نه او همیشه دپاره چې دې دنیا کې چې ژوند تیری یو کس، نو د غریبۍ او د مالدارۍ دا حالات به پیزي راځي. دې سره زموږ د ژوند نظام د سره چلېدی نه شوی چې موږ ټول مالداره وی، او چې موږ ټول غریبانان وی، دا نظام چلېدی نه شوی، او بیا امتحان نه کېدو، بیا پکې پته هم نه لګېده د ایمان او د اسلام. نو په غریبۍ پسې بدې ردې ویل، په زمانه پسې بدې ردې ویل، او د زمانې راته وضاحت وکړم. دې کې ډېر خلک داسې په داسې غلطیانو کې واقع دي چې هغه د عقیدې غلطیانې دي، او کله یو سړی ځان ته موحد وي هغه کې هم دا غلطیانې خو پوه پې نه وي. یعنې بعض خلک کوي بس وخت را سره کانې وکړې وي، وخت را سره چلونه وکړو. تاسو به دا جمله اورېدلي، وخت چا سره هېڅ چل نشي کولی، د وخت په لاس کې هېڅ هم نشتي، نه د زمانې سره څه خیر دی او نه د زمانې سره څه شر دی. دې زمانه کې چې کوم خیر او شر پروت دی د الله طرف نه دی. وخت به زما سره څه وکړي؟ وخت به تا نه هغه څه لرې کړي چې څه الله ستا په نصیب کې لیکلي؟ نشي لرې کولی. نو دا بعض څه وایي، وایي موږ سره زمانې غدر کړی دی او خیانت کړی دی. زمانه چا سره غدر او خیانت نه کوي. او نه، او بعض خلک دا وایي زمانه خرابه ده. زمانه نه خرابېږي. ګورې زمانه کې چې کوم خلک اوسېږي هغه خراب شي. نو یو شاعر شعر هم ویلی دی چې هغې ترجمه او حاصل دا دی چې موږ دې زمانې ته کنځلې کوو. والعیب فی وما لزماننا عیب سوانا، او دې زمانه کې بل څه عیب نشته، عیب دا دی چې موږ دې زمانه کې یو، یعنې مسله موږ کې ده. اوس یو سړی وایي پخوانۍ زمانه ډېره ښه وه، اوس زمانه خرابه ده. نو زمانه څه بدله شوې ده؟ هغه زمانه ده، وخت دی، شپې ورځې دي، بدلېږي را بدلېږي. داسې ووایه چې پخواني خلک ښه وو، اوس خلک ګډوډ شوي دي. دا تعبیر صحیح دی، خو داسې چې زمانه خرابه شوې نو زمانه نه خرابېږي. زمانه داسې چې خرابه شو، زمانه خو وخت دی، شپې ورځې دي، کلونه دي، میاشتې دي، خو هغه شان تېرېږي را تېرېږي. کله دې زمانه کې اوسېدونکي چې د هغه ګډوډ شي، نو د الله دې مخلوقاتو ته به کنځلې نه کوئ. زمانه شوه، نور سپومۍ، ورځ او شپې، سیلۍ، باران، طوفان، بیماری، دې ته به کنځلې نه کوئ، نه به دې پسې بدې ردې وایئ. ټول په تقدیر کې لیکلی شوي او په خپله مخلوق دی. اوس یو سړی لګیا دی
بیماری ته کنځلې کوي او خیرې کوي او سپکې سپورې بیمارۍ ته د دې دا مطلب دی چې دا بیماري په خپله په ما راغلې ده او زه یې راچولی یم بیماري کې څه دي بیماري خو تا باندې هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې الله ستا په تقدیر کې نه یې لیکلي او د هغه وخته پورې دنه ختمېدی نه شي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي نو په دې قسمه خبرو کې احتیاط ډېر کول پکار دی ځکه چې څه چې موږ ته رارسي او څه زموږ نه اوړي موږ ته نه رارسي دا ټول په تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دی حدیث کوي چې لا تسبوا الریح سیلۍ ته کنځلې مه کوئ فاذا رأیتم ما تکرهون بس کله چې تاسو وینئ هغه څه چې تاسو یې بد ګڼئ بد ګڼئ څه تیزه سیلۍ طوفاني سیلۍ د هېڅ چا نه ده خوښه که نه خوښه ده مزه کوي طوفاني سیلۍ راله تیزې هواګانې وچلېدې سړی ویېږي او د سړي نه یې خوښېده نو رسول الله وسلم وایي چې بدې ردې مه وایئ خو که هغه سیلۍ وینئ چې ستاسو خوښه نه وي فقولو نو دا دعا غواړئ اللهم انا نسألك من خیر هذه الریح یا الله موږ ستا نه د دې سیلۍ د خیر سوال کوو وخیر ما فیها او د هغه خیر چې دې کې پروت دی وخیر ما امرت به او د هغه شیز د خیر نه چې د کم خیر دې سیلۍ ته حکم کړی شوی دی ونعوذ بك من شر هذه الریح او من پناه نیسو په تا پورې د شر د دې سیلۍ نه وشر ما فیها او د هغه شر نه چې دې سیلۍ کې پروت دی وشر ما امرت به او د هغه شیز د شر نه چې د کم دې سیلۍ ته حکم کړی شوی دی دا دعا تقریبا د اولي ته څه ده نږدې ده هلته دي اللهم اني اسألك خیرها او دلته دي اللهم انا نسألك من خیر هذه الریح معمولی فرق پکې دی دومره فرق نه دی نو دا هغه دعاګانې دي چې کله ته سیلۍ وینې تیزه سیلۍ په هغه ټیم کې به دا دعاګانې غواړي درېیمه دعا